پیسې درکوي د څه شي پیسې ستانه اخلي الټه تاله پیسې درکوي تنخواه به هم درله درکوي د تنخوا نه علاوه به هم درله پیسې درکوي. السلام علیکم. روان یو ایرپورټ ته میم راځي هغې پسې ځو ایرپورټ ته میسج یې ما ذکر یې میسج کړی ویل زه درځمه 12:30 بجې به ویل راشئ نو اوس روان یم په هغې پسې ایرپورټ ته تقریبا 10 منټ او 12 بجې دي. وایي چې دا څنګه ناوخته راغله دغه شان ناوخته به اوس ګرځم ناوخته به وځي او ناوخته به بیا راځي بېرته واپسۍ کېږي. په سعودي عرب کې چې د کور ډرایوري چې کوم نو بعضې کورونه پکې داسې چې کار یې ډېر زیات سیوی یو لږې بل ډېر زیات سیوی نو هغه پکې خفه وي خو زما داسې کار دی که اوس دا کومه اوس چې راځي دا میم نو چې دا یي بیا مې کار لږ سیوی دومره هم نه وي ډېر زیات نه وي چې ډېر زیات وي خو ګزاره کوي او چې نه وي نو بیخي بیا په کمره کې نو په کمره کې بیا ستړی شم تنګ شم په کمره کې او چې دا راشي بیا وځي بار بار نو هم سړی دغه کې تنګوي نو سړي ته ډېر زیات کار ورځي. خیر بھائی تنخواه راکوي هسې رامنې کار نه کوي چې هسې رامنې کار کوي بل څټ ته چې دا څومره چې دا بار آزاد ویزو باندې چې خلک کار کوي څوک د بلاکو کار کوي څوک د پلستر کوي څوک شیټرینګ کوي څوک د سریا کوي سریا مطلب حدید د دې کار چې کوي نو د هغو خو دومره ریګولر په مخه خو کار د هغو یم نه چې په مخه کار یې دغه 120 130 روپۍ دیاړي وله ورکوي او سهار ځي او مازدیګر ځانه سره بیا چوټي او خو په مخه هغه دا کارونه په مخه نه چې په مخه دا کاري کله پکې باران شي کله پکې هسې چوټۍ شي ځکه چې ما کله ما ته پته ده دې کار او د کور په ډرایورۍ کې خو روړه دا نشته چې یاره کار نشته که څوک وځي میډم وځي یا بچی وځي یا څوک ښه نه وځي کور دی دا پکې نشته چې یا څوک نه وتلی یا کار نشته یا څه تا پیسې نشم درکولی یا تنخوا نه درکوم دا قصه پکې نشته هغې نه علاوه به تا ته ګفټ ورته پکې میلاویږي پیسې به له زیاتې درکوي نو دا چې د کور ډرایوري به دې زه ښه کړم ښه کار دی د کور ډرایوري چې څوک د کور ډرایوري کوي خو چې څوک د کور په ډرایورۍ عادت وي هغه ته پته وي چې په کور کې څه صحیح نو په کور کې ډرایورۍ کې پیدا شته اوس که زما نه تپوس وکړې ما د آزاد کار مې کړی دی بار سهار به راپاسې وختي اذانه نه مخکې راپاسې چې مونځ کوې چې اذان وکړې مونځ کوې او څه کوې او چې کار ځای ته ځې په نیمه شپه باندې بیخي تیاره به او بیا به د سیمټو بوجۍ نه لاندې وځې بره چت ته به خېجې څه به کوې د هغې نه بعد به بیا مثاله جوړی کار چې سټارټ کړې نو مازدیګر چې ته راځې نو په ځان پسې باریانې خپې به بیا په ځان پسې راکاږې او زه دا نه وایم چې مې کوئ ښه کار دی خلک یې کوي مجبورۍ د راسه هم کوي څوک یې د خپلې پیدې دپاره هم کوي خو پیدې دپاره دا دی چې ټیکهداران یې کوي هغه تاسو اورېدلي دي وایي چې د پیښه شي نو ځان نه وایي چې د پیښه شي نو ځان به ورته میښه کړي که څه قصه ده هغه شی دی د کور په ډرایورۍ کې خو به ښه په سوټ بوټ کې ګرځې توله به برابر به چا نه منې اواز نشته چې یاره شاپه داسې وکړه هغه وکړه دا قصه پکې نشته ښه د سور کار دی ښه د طبیعت وزن پکې نشته کپیل له پیسې ورکول پکې نشته چې ته کپیل له پیسې ورکړه څومره چې د آزاد خلک د آزاد چې بار کومه کسان کار کوي یقیني چې هغه چې څومره کار وکړي بار مزدوري وکړي په میاشت کې د دې ډېرې زیاتې ورځې ډکې کړي تقریبا 6 ورځې ډکې کړي نو هغه بیا هم دغه 2200 روپۍ به ورته جوړې شي په 2300 روپو کې چې دوی خپل ځان ته خرچه شي د مکان خرچه شي په دې پسې د بجلۍ بیل شي پسې د اوبو بیل شي پسې د بیسۍ پیسې شي پسې نو یقیني او بیا پسې الټه د کپیل پیسې شي نو هېڅ شی ورته نه پاتې کېږي بر نه ځانونه ستړي کوي نو د کور ډرایوري چې زه خوښوم په دې کې کور په ډرایور باندې خو دا نشته چې یاره که پیسې جمع کوي یا څه الټه به تاله پیسې درکوي او خو ستا نه غواړي نه ستا نه پیسې نه اخلي چې ستا نه پیسې واخلي څه شي پیسې ستا نه اخلي الټه تاله پیسې درکوي تنخوا به هم درله درکوي د تنخوا نه علاوه به هم درله پیسې درکوي
تقریبا 3 میل فاصله ده ایرپورټ ته. بس د پارکینګ کې دلته ودرېږو. زیات ګاډي دلته ودرېږي. ایرپورټ کې پارکینګ کم ودرېږي خو زیات دلته ودرېږي. ایرپورټ پارکینګ ته چې ښکته کوشې او بېرته راخېږې نو سړي نه پکې ټایم لګي. دلته چې ودرېږې او دلته نه سیده ځې نو بیا دومره ټایم پکې نه لګي. دومره رش ده پکې چې ګاډي د پارکینګ نه بهر ولاړ دي. تقریبا 3 چکره مې ولګولي ایله راته پارکینګ میلاو شو. اوس دا ټول دا ګاډي ولاړ دي دلته د انتظار کوي چې څوک راځي دا ورته ولاړ دي تر د هغه سره پورې.